د اسانه انګلیسي زده کړې قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا زموږ نننی دویم درس دی. تېره ورځ مو لومړنی درس ویلی و. راځو په دویم درس پیل کوو. he is a student. هغه یو زده کوونکی دی. he معنا هغه، is دی، a یو student زده کوونکی. he is a student. هغه یو زده کوونکی دی. دویمه جمله ته راځو. he is an engineer. هغه یو انجینر دی. he معنا هغه، is معنا دی، n یو، انجینیر انجینر. نو he is an engineer. هغه یو انجینر دی. he is a mechanic. هغه یو مستری دی. he معنا هغه، is معنا دی، a یو، mechanic مستری. he is a mechanic. هغه یو مستری دی. he is هغه دی a butcher. یو قصاب. butcher معنا قصاب. he is a clerk. هغه یو منشي دی یا لیکوال دی. he is هغه چې دی a pilot. یو پایلوټ دی. he is هغه چې دی a police officer. هغه یو پولیس افسر دی.